دا زمونږ سره زمونږ خوږ مشر رورو حمید الرحمن نوم یې دی، موږ ورته د ډېر مینې له رورو او کوچ وایو. او حوالدار صاحب روژه څنګه وه یاره؟ روژه خو ماشاءالله ښه ښکلې او خاص کر د ماسپښین نه وروسته خو ډېره ښکلې ځکه وه چې مونږ پرې ډوبو ونیسو. او داسې ملګرو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات تاسو ته بیا په یو بل ویډیو کې مخاطب او روان یو نن د کلي نه لږ بهر سایډ ته وځو. 15مه روژه ده او هلته ملګري هم دي او نور د فیملي کسان هم دي، هغوی پروګرام کړی چې ارزو پټاڼه کې، نو د هغوی خواله ځان رسو. مازدیګر مونځ شوی دی. سلامونه ټولو ملګرو ته. او د 15مې روژې مازدیګر دی، ډېره زیاته مزه کي او بد درېدل دي بټاڼې ته پروګرام لا بس مونږ ته یې کال وکړو، احساس صاحب پکې ځان سره انوایټ کړو، انشاءالله اوس روان یو پروګرام ته انشاءالله. نو ملګرو مونږ به کوشش کوو چې وړه شان ویډیو جوړه کړو او د دې افطار پټه پورې چې زمونږ څومره کېږي انشاءالله چې تاسو لپاره به ویډیو جوړو او انشاءالله چې بیا به تاسو زمونږ سره هم خوندونه اخلئ. نو راځئ موزه مو خو ځان سره ورځه بره خېجه. راځئ بره خېجو. حوالدار صاحب دا موږ راورسېدو د حمید الرحمن صاحب خواله دلته تاسو ته چې مې د ملګرو سره به میلاویږو. هغه داسې رورو سلامونه سلامونه سلامونه. رورو اول خو ټول روژه ده، ټولو ته دعا سلام. دا ویډیو بیا خلک ګوري، بیا به پاپا پسې ځو، بیا بخار پسې. وایه زما چې موږ څوک ګوري، زما ټولو بایګانو ته ورونو ته دوا سلامونه دي، په ځان باندې دې قبول او منظور کړي. او موږ راغلي او دلته د خامخا خلک راشي او دلته د نن خامخا خلک راشي. پاپا لګیا دی، پاپا دلته. پاپا ها بھائی هندوانه دې کوم ځای نه راوړل یاره؟ بس هندوانه خو یار دا دیوانه اوس قسمت خپل دی چې سره ده که نه؟ یې قسمت خپل دی. دا به اوس مونږ دې ته لږ انتظار کوو چې هندوانې سرې دي که نه. د پاپا او د رورو قسمت مونږ ګورو. نه په قسمت خوار نه یو خو انشاءالله لاړې او دا صحیح ده ماشاءالله. ښه ده دې موسم دغه یي نو. حوالدار صاحب لګیا دی. حوالدار صاحب سلامونه.
وعلیکم سلام احساس صاحب تاسو رانه اولدار صاحب خی ټیک ټاک کې ژوند ښه روان دی دی امن دی دا اولدار صاحب تاسو کتې شه ماشاءالله اخري کباب دي بلکې د پخ کړي دي نو ماشاءالله اولدار صاحب روزه څنګه و یاره روزه خو ماشاءالله ښکلې او خاص کر د ماسپښین نه وروسته خو ډېره ښکلې ځکه وه چې مونږ په اډوپو باندې او دا ځای هم ډېر ښکلی دی زه خو د خلکو ته یم چې دا ځای ورته لږ ایکسپلور کم ویني خلکو ته دا تاسو ولیدئ ماشاءالله نور کسانو ته به کله دوی پکې دغه وکړي ډېر ښې کسان دي زموږ سره دوی نه پکې یو دغه والا تاسو ته دا دی ورو جی زه وایم چې زموږ د بونیر خلک ویني تاسو د اوبو ته ګورئ دلته ماشاءالله په دې ویو باندې به مونږ انشاءالله نن روژه ماتې کوو په دې چت ځای باندې او که خیري انشاءالله قسمت کی دا ګورئ بره پورې هغه دی جي صاحب راغی او زه تاسو ته نن د دې ځای دا ولا خیمه ورو ډېر زبردست ځای دی او دلته به د افطاري ډېر خوند کې ماشاءالله انشاءالله ما خو جدي شي اچانک د بونیر نه بار چې کوم خلک ته هغوی ته ریکویسټ وکړي چې راشي چې دا ځای ویني د دې د ښکلا ویني زما خو دا بار دا خواست دی چې د خلکو د دې ملګرو ته د یاران دوستانو ته هم تاسو راشئ چې موږ هم دلته دې غر ته چکر لراولو چې تاسو دا حالاکي وینئ او ډېر خوشګواره موسمونه دي ډېر ښکلي ځایونه او ورو د ماسک ورې وړی د ماسک دلته اوس ای سی سی هم راغلی و هغوی ما راښکړی وه جلو دا بوټلو والا خو هغه دغه یې دغه کړل هغه کرسۍ مرسۍ دا ګوره د بونیر کارګو مالک آنر حاجي سید جان بونیری صاحب دا دی زموږ سره سید جان صاحب سلامونه وعلیکم السلام څنګه چل احساس صاحب ښه برابر الحمدلله مونږ ستاسو په دعوت دلته رالو یاره او بیا به دا ویډیو ډېر خلک ګوري نو د روژې په حواله او یو څو خوږې خبرې ډېره مهرباني چې تاسو تکلیف وکړه راغلی پروګرام به نورم مزه وکړي انشاءالله او روژه خو ډېره ښکلې روژه روانه ده الله په فضل سره موسم هم ښه دی اوس په ورو ګرمي کېږي ځای ښکلی دی چې خلک څومره ځای د بونیر خلکو خو لیدل دی خو چې ده بالکل راتلی شي بار چې څومره ملګري دي بونیر ډېر ښکلی علاقه ده ټولو ملګرو ته ریکویسټ دی چې راځي چکر یې لګي دا ښکلی ځای دی او بل په روژه کې د غریبانو خیال وساتي بالکل چاپېره چې څومره زموږ غریبانان وروڼه دي بې وسه دي پکار دی چې د هغوی سره موږ مکمل تعاون وکړو انشاءالله انشاءالله ډېره مهرباني حاجي صاحب ډېره مهرباني دا مې پاپا مې پکې راوړ او پاپا لګیا دی پاپا ماشاءالله کاردار سړی دی اولدار چې خپل برخه کار ختم کو او جاوید زموږ سره بیمار دی او اولدار چې دا وګورئ تاسو ماشاءالله تازه کباب جوړ کړی دی په خپل لاس خربوزې بچې دی دا څه شی دی دا زموږ سره زموږ خوږ مشر رورو حمید الرحمن نوم یې دی موږ ورته د ډېر مینې رورو او کوچ وایو او د رورو په دعوت باندې موږ دلته راغلي یو بخار اولدار صاحب دی ویدار دی هغه ته او حاجي صاحب دی زموږ مشر خوږ ورور سید جان او رورو ما وی چې دا د دې ځای د ښکلا ده د خلکو ته وښیو که نه بالکل جی بالکل د ژوند نه به مزید دلته اخلي دلته چې د دې شور نه د ځوږ نه د کلي نه راوځي د بازارونو نه او دې صحرا ته راشي مازغه به د دمۍ د چا سره نه جنګ جګړې په دې روژه کې ډېرې جګړې دغه کېږي په بازارونو کې او ډېر مړي وشو دلته دې ټایم ورته موږ په چشمانو کې تیار ناست او زمونږ زړونه خو د باسین د سمندر په شان لوی دي نو چې تاسو دلته راځئ نو موږ به ورباندې دا ښکلې ځایونه وینو تاسو وینئ دریابونه سیندونه دي کبابونه دي نو دا پورې کسان تاسو پورې هم کتئ زموږ چې څومره قدرمن ملګري دی هغوی نه به اجازه تاخلو بالکل چې ویډیو وګورئ ویډیو مخکې شیر کوئ او پیج د سره لایک کړئ او ویډیو د سره شیر کړئ د چینل ته کینو دوا غواړو ځکه چې دغه الله پاک یاد کړي نو بس دغه وړه شان ویډیو وړه شان هڅه زمونږ د رورو د طرف نه ځان ته قبول کړي الله دې کړي چې دا ویډیوګانې دا ځایونه ستاسو خوښ شي
او څومره زما د بونیر بار ملګري دی هغوی دا وګوري نو کاینلی راشئ د بونیر ویزه ټوکې د ژوند نه مزې واخلئ او اوس ماښام دی بانګ به وي نو د ځان ډېر ډېر خیال ساتئ د خپلو ګاونډیانو د غریبانانو سپیشلي د مسکینانو د یتیمانانو خیال وساتئ اختر را روان دی نو چې څومره درنه کېدی شي غریبانانو مدد وکړئ بالکل بالکل نو د بل ویډیو پورې موږ له اجازت راکړئ زه او زموږ خوږ ورو حمید الرحمن د لوی الله په امان دوا